د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د تابان په نوم دا مېرمن او یو کلن زوی د خاوند له لوري له شاوخوا 7 کلونو راهیسې په داسې کورني تیاره زندان کې بندیان وو چې نه پکې کړکۍ وه نه هم د رڼا بله لار لرله. د دې کورني بند تر شا اصلي کیسه د بندي کړل شوې ښځې خاوند دویم واده بلل کیږي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې همدا لومړۍ مېرمن په همدې توره تیاره کې بندي کړې وه. په اصل کې توره تیاره چارچاپېره خاورې او چټلي داسې یو ځای دی چې حیوان هم پکې بند کړي ګزاره نشي پکې کولی. دا یو داسې چلند و چې انساني کرامت، قانون او اخلاقي ارزښتونه ټول پکې تر پښو لاندې شوي وو. یوازې له یوې کوچنۍ کړکۍ څخه به یې ډوډۍ وراچوله. ښځې او ماشوم دواړو رواني ستونزې پیدا کړې وې او ترڅنګ یې ماشوم د اوږدمهاله زندان له امله په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی و. دا د اوږدمهاله بند او محرومیت جدي پایلې ښیي. د دوی عمومي حالت خورا ډیر خراب و. ذهني او رواني صدمه یې لیدلې وه چې عادي خبرې په ډېرې سختۍ سره کولې. یوازې دا نه بلکې دا په داسې حال کې ده چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کورني زندان ورته څو وحشیانه پیښې موندل شوي دي.